بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د مثال په ډول یو انسان حق لري چې نن يهودي وي، سبا ته يهودیت پرېږدي نصراني سي، بل ورځ دی نصرانیت هم پرېږدي هندو دي سي، بل ورځ دی مسلمان سي، بل ورځ دی اسلام هم پرېږدي مطلق ملحد دي سي، بل وخت دی بیا بیرته اسلام هم پرېږدي بودایي دي سي، الحاد هم پرېږدي، یا دی هم له ټولو ادیانو انکار وکړي ملحد دي سي، یا دی الحاد هم څه پرېږدي هیڅ هم نه مني. په دې ټولو حالاتو کې هغه نه محاسبه کېږي، نه د هغه څه د عقیدې پوښتنه، نه د هغه څه د دین پوښتنه، او نه هم له هغه څه د ازادۍ حق سلبولی سي څوک. په ډیموکراسۍ کې دین او عقیده یو شخصي امر دی چې دا پخپله بیا د سیکولریزم یو ماده ده. دغه شخصي امر چې د دولت او نظام ورسره هیڅ کار نشته، دا په شخص پورې اړه لري. دین په ډیموکراسۍ کې د جامو، پیشن، لباس په شکل او باندې د هغوی په شکل باندې او د هغوی حیثیت لري چې د هر چا خوښه ده چې کوم رنګ کوم ډول جامې اغوندي، کوم ډول پتلون اغوندي، کوم ډول لنګوټه تړي، کوم ډول ژره پرېږدي، نه پرېږدي، چې په ځان باندې کوم شان د خوښې دي لکه جامه او ماډل او پیشن، هماغه دین هم په دې شکل باندې دی. خو په اسلام کې دین او عقیده د یو شخص امر نه دی، بلکې دا یو مکلفیت دی، او همدغه مکلفیت ته دین ویل کیږي. د انسانانو او فیریانو د خلقت هدف شول سوی هم دغه دین دی. اله العالمین فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه دي پیدا کړي پیرانان او انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي. یعنی انسان داسې آزاد او خپلواک نه دی پیدا، هغوی مکلف پیدا دي د دین په کولو، د الله په عبادت کولو باندې. الله تعالی پیریان او انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي، او تر پیدا کولو وروسته بیا د عبادت د کیفیت، د تعین او د طریقې د ورشولو لپاره په هغوی ته دین نازله کړی دی. انبیا علیهم الصلاة والسلام یې ورته رالیږلي دي چې تر ټولو وروستی دین اسلام دی، تر ټولو وروستی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او د همده مبارک راتګ پخواني ټول ادیان منسوخه سوي دي. د الله جل جلاله په نیز یوازینی مقبول دین د اسلام دی. نو هر څوک چې د الله د عبادت لپاره له اسلام پرته بل دین انتخاب کړي، هیڅکله به الله تعالی له هغوی څخه دا ونه مني. نو هغه مخکې هغه آیت ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړي چې الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. هر څوک چې له اسلام پرته بل دین ولټوي هیڅکله به ترې ونه منل سي، او هغوی به په آخرت کې له تاوانیانو څخه وي. په اسلام کې له اسلام څخه وتل ارتداد بلل کېږي. که مرتد توبه ونه باسي، بیرته په اخلاص اسلام ته راونه ګرځي، نو سزا یې مرګ دی، هغه به وژل کېږي. ځکه چې له یوه دین څخه وتل و بل دین ته داخلېدل د پخواني دین د باطل ګړلو په معنا باندې دي. یعنی هر څوک چې له اسلام څخه پرته بل کوم دین ته ورځي، هغه په خپل دغه عمل په اسلام باندې د بطلان کرښې راکشوي او د نوي دین د حقانیت اعتراف کوي. خو په ډیموکراسۍ کې د دین بدلول هیڅ سزا نه لري، ځکه چې هغه یو شخصي امر دی. نو په ډیموکراسۍ په دې معنا باندې موږ دین هم بللی سو چې ټولو ادیانو څخه دا ډیموکراسي غوره ده. په افغانستان کې چې امریکایانو د خپل اشغال په وخت کې کوم ډیموکراتیک نظام جوړ کړی دی، همدغه د ارتداد حق یې هم د اساسي قانون له لارې د هر فرد لپاره خوندي کړی دی. ځکه چې د اساسي قانون په 8مه ماده کې په صراحت سره د ډیموکراسۍ تحقیق او د بشر د حقوقو ملاتړ، یا د بشر د حقوقو د نړیوالې کفري اعلامیې ملاتړ او د هغو د حق د خوندي کېدلو اعتراف یې کړی دی. یعنی د دولت مکلفیت ښودل سوی دی، او د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په 18مه ماده کې په صراحت سره داسې لیکل سوي دي چې هر انسان د فکر د ازادۍ او د دین د انتخاب له حق څخه برخمن دی. همدا حق او د دین او د عقیدې تبلیغ د ډلهییزو ښوونو او رسنیو له لارې د نظر اظهار او همدارنګه د شعایرو سریع او علني ترسره کولو او له هغو څخه حفاظت ته هم شامل دی.
دا د بشر د حقوقو د نړیواله اعلامیه 8مه ماده ده. د دغه اعلامیه چې د بشر د حقوقو د نړیواله اعلامیه په نوم ده، نو 9مه ماده کې د ارتداد حق په نور صراحت سره هم په دې ډول باندې بیان شوی دی. تاسو متوجه سئ، دې طرف ته متوجه سئ. هر انسان د نظر او خپل لیدلوري د ازادۍ له حق څخه برخمن دی. دا حق دې ته هم شامل دی چې څوک د بل چا افکار او نظریات د بل چا له مداخلې پرته ومني، او هم کولای شي چې خپل افکار او نظریات په هر ممکني وسیله له هر جغرافیوي قید او بند څخه پرته ترلاسه او نشر کړي. دا یو 9مه ماده ده. د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه په وضاحت سره خلکو ته د ارتداد حق ورکوي چې هغوی خپل دین او عقیده پرېږدي، او د امریکایانو په مټ د اشغالګرو تر سایو د اشغالګرو د تیارو تر سایو لاندې حاکمه کاواکه اداره چې دوی ورته نظام او حکومت وایي، په کابل کې جوړ نظام جوړه اداره، هغوی دغه اعلامیه په خپل اساسي قانون کې په خلکو باندې جبرن تطبیقوي او دیموکراسي ته ژمنه ده. دلته دا نه دي ذکر کړی چې هغه دیموکراسي نه څنګه د غربیانو دیموکراسي ده، دلته اسم دیموکراسي ده. دیموکراسي یو د په ټوله دنیا کې دا چې د افغانستان په اصطلاح باندې اوسنی اساسي قانون چې د دیموکراسي تحقیق او د بشر د حقوقو ملاتړ د دولت مکلفیت ګڼي، په دې دواړو کې د دین او عقیده انتخاب د هر چا شخصي حق دی. بیا ښکاره بیلګې وي، نو عبدالرحمن په نوم چې پنجشیری و، مسیحی سو، آیا په ټول ځواک او قوت سره دیموکراتي کفري نړۍ بونتلی؟ دا اوس چې افغانستان کې خلک مسیحان کیږي، ملحدان کیږي، چا یې مخه نیولې ده، چا ته سزا ورکول شوې ده، او د بل چا د حالت په هغوی کې ناروا کار ګڼي دی. نو ځکه خو اساسي قانون هم تر پردې لاندې په ضمني ډول هر چا ته د مرتد کېدلو حق ورکوي. نو په خلکو وضعیت او حالات پورې اړه لري چې څوک د مرتد څه نومیږي. عبدالرحمن پنجشیری په څېر د دیموکراسۍ له دغه حق څخه استفادې علني جرأت کوي، څوک یې نه کوي. ځینو تش په نامه اسلامي حکومتونو په خپلو اساسي قوانینو کې دا هم لیکلي چې د اسلام په خلاف به قوانین نه جوړیږي، خو له بل لوري دا هم په صراحت لیکلي چې په هیوادونو یې د ملګرو ملتونو نړیوالو تړونونو د بشر د حقوقو د اعلامیې د رعایت کولو تعهد هم لري. لکه افغانستان په اوسني اساسي قانون کې چې په ماده کې داسې لیکل شوي دي: دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو ولري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. بل ځای به لیکلي دي چې د اسلام په مقابل دي قوانین نه جوړیږي. دلته هغه د کفر لویه لار دروازه او لار طرف خلاصه کړې ده. هلته به لیکي دا د دې لپاره لیکلي دي چې خلک ورباندې وغولوي، خلک ورباندې دوکه کړي. د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې چې د افغانستان اساسي قانون رعایت کوي، په 29مه ماده کې د بشري حقوقو د اعلامیې له حقوق سره د تعامل په اړه څه ذکر شوی دی؟ 29مه ماده څه وایي؟ د بشر د حقوقو 29مه ماده ده: په هیڅ ډول شرایطو کې روا نه ده چې د بشر له حقوقو سره دی په داسې ډول چلند وسي چې د ملګرو ملتونو له اصولو او اهدافو سره تضاد ولري. ګوره دا په خپله کفر دی. یعنی د بشري حقوقو د تعبیر او تفسیر صلاحیت یوازې د ملګرو ملتونو له سازمان سره دی. هر دولت چې رعایت کوي باید د ملګرو ملتونو له اصولو او اهداف سره سم وکړي، نه دا چې د خپل دین او مذهب مطابق تعبیر کړي. نو همدې عمله دا خبره یوازې یو منافقت دی چې په یو اسلامي هیواد کې د هم اسلام تطبیق سي، هم د ملل متحد او د بشر د حقوقو اعلامیه تطبیق سي، بلکې له دواړو څخه به یوازې یو تطبیقیږي و بس، یا اسلام یا د ملل متحد یا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه. په اسلام کې هم د عقیدې او دین د ازادۍ حق شته، خو هغه په دې معنا نه دی چې د نورو ادیانو منونکي به په زور نشي مسلمانولی، بلکې یوازې دعوات او په ښه طریقه به مناقشه او مناظره ورسره کولی شي. لکه اله العالمین چې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د خپل رب د لارې په لور په حکمت او نیک اسلوب بلنه ورکړه، محاسبه کوه، مباحثه کوه له هغوی سره په هغه طریقه چې هغه ډېره ښه وي،
او د زور د نه استعمال په حق الله جل جلاله څه فرمای بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی نست زور د دین په منلو کې په تحقیق سره ښکارا سو هدایت لبیلاری څخه نو اسلام خو په خپل د دین په منلو کې یا د دین په نه منلو کې جبر نه کوي خو کله کې یو څوک مسلمان سو په هغه چا باندې به جبر دی هغه به اسلام نسی پرېښودلی ځکه هغه اسلام پرېښودنه په دې معنا ده چې په اسلام باندې هغوی د بطلان کرښې راکشوي اسلام نه مسلمانو خلکو ته د اسلام حقانیت او فضیلت بیانوي او د منلو توصیه یې ورته کوي خو په زور یې هېڅکله هم منلو ته نه اړباسي چې ته به جبرن منې کله موږ منلی دی چې موږ په یو کافر په زور اسلام منلی خو که څوک اسلام نه مني هغوی پر خپل دین او طریقه په دې شرط باندې پرېږدي چې مسلمانان به کفر ته نه دعوت کوي د اسلامي نظام له انتظامیي اصولو او لوایحو څخه به سرغړونه نه کوي د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم له زمانې راهیسې تر ننه پورې په اسلامي نړۍ کې د مسیحانو یهودیانو هندوانو نورو طایفو شتون پر دې دلالت کوي چې اسلام هغوی په مسلمانېدلو نه دي مجبور کړي بلکې هغوی ته په خپل دین د آزاد پاتې کېدلو حق ورکړی دی نه داسې لکه هغوی چې موږ جبران په ډیموکراسۍ منلو ته د ټانک توپ تیارې بي 52 او نورو اسباب په مټ موږ راکشي خو په اسلام کې هیڅ ډول یو مسلمان ته دا اجازه نشته چې هغه د اسلام څخه مرتد سي ځکه چې مرتد له اسلام څخه د وتلو په عمل پر اسلام باندې د بطلان حکم کوي که داسې نه وي نو بیا ولې له اسلام څخه خارجېږي دا چې هغه په دې کار سره هغه پر حق دین د بطلان حکم کوي او په اسلامي ټولنه کې استراب رامنځته کوي نو ځکه باید تر استبدادي توبې غوښتنې وروسته که بیرته راونه ګرځېدی باید هغوی ووژل سي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من بدل دینه فاقتلوه چا چې خپل دین بدل کړي هغه تاسو ووژنئ داسې نه که مسیحي مسلمان سو ووژنئ یا مسیحي یهودي سو ووژنئ یا یهودي مسیحي نه مسلمان یادوي په اسلام کې د عقیدې ازادي د دیموکراسۍ د عقیدې له ازادۍ سره د رڼا او د تیارې په اندازه باندې فرق لري خو هغه ډله غربپلوي عالم او هغه خلک چې د غرب په دغه تبلیغاتو باندې دوکه سوي دي چې غواړي خلکو ته اسلام او دیموکراسي یو شی وښیي په منافقانه ډول باندې دغه دواړه ازادي یو ډول شي ترڅو خلکو ته د اسلام په قالب کې کفر شایسته معرفي کړي په حقیقت کې داسې نه ده په حقیقت کې هیڅ کله په همدې شکل باندې نه ده نه دغه د اسلام طریقه ده نه اسلام په دې شکل باندې ګوري موږ چې اسلام په خپل د ازادي د دین د ازادي په حق له اسلام خپل یو ډېر ښه طریقه لري داسې یو طریقان چې په کافر باندې په زور خپل لار خپل نظریه او د خپل دین نه مني او په هغوی کې کراهیت لکه الله تعالی چې لا اکراه فی الدین د دین په منلو کې زور نه دی چې ته به حتمي دا دین منې که دین منې خو ویې منه او که نه منې نور خلق د دین څخه د اړولو حق بنوي که چیرې د اسلامي نظام تر چتر او سیوري لاندې و کافران هغوی به مسلمانانو ته هغه ججا او خپل محصول ورکوي او د دین په منلو کې مسلمانان په دین دي مکلف چې هغوی به حتمي په یو چا باندې خپل دین مني خپله نظریه به مني خپله عقیده به مني دا الله په خپله وایي چې دا د دین په منلو کې زور نشته د هدایت معیار چا ته ښکاره سو کې څوک مني کې څوک نه مني خو دا معنا نه ورکوي دا یو چا لیکلي دي له کابل ادارې یو شخص ځان ته ملا هم وایي خو د دې په علم او په هر څه باندې تندر راپرېږي وایي لا اکراه فی الدین طالبان ولې کوشش کوي چې دلته په خلکو شرعي نظام راولي د دین په منلو کې خو دلته زور نشته الله په خپله وایي لا اکراه فی الدین سړي دا فهموي چې دا د مسلمانانو خپله خوښه ده که اسلامي نظام غواړي که ډیموکراسي غواړي سترګې دې هوځه دا خو واضح خبره ده دا خو د آیات په واضح شکل بیل دي چې ته مفسرینو ته تفسیر وګوري یا په دې آیات باندې حدیث وګوري یا نور څه په خپله وایي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی دا خو د کافرانو په حق کې دي شان نزول د دې آیات تاسو وګورئ دلته مراد ځینې کافران دي د دین په منلو کې دلته خو د نظام او د حاکمیت خبره منل نه دي دلته خو د دین خبره مطرح ده د دین په منلو کې هیڅ زور نشته نو کدی دا خپل خلک کافران بولی خو بیل موضوع دا او کې مسلمانان بولی دا ویل لپاره خو به جبري ده چې په جبر باید هغوی اسلامي نظام هم په دې تطبیق سي اسلام ته هم راوبلل سي مسلمان په دا شکل باندې چې مسلمان دی وي نظام دی د کفر مني دا د اسلام
له ټولو اصولو د ټولو قوانینو سره په ټکر کې موضوع ده.